سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. که موږ وګورو دغه بعضې خبرونه به ډېر اساسه خبرونه زه تاسو ته درکړم چې خاص کر د شهزاد محمدي په هکله به زه تاسو ته ووایم چې آیا شهزاد محمدي هم کرونا نیولی ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. اول به زه تاسو ته دغه سریلانکا پریمیر لیګ په هکله باندې خبر درکړم چې نن په سریلانکا پریمیر لیګ کې دوه لوبې ترسره شولې. دغه اولنۍ لوبه که موږ وګورو د حضرت الله زازي دوی ټیم دغه لوبه ترسره کړله، خو بدبختانه حضرت الله زازي ته نن هم چانس نه و ورکړی او دوی بیا دغه لوبه هم بایللې ده. په دغه لوبه کې که موږ وګورو هغه بل ټیم 218 ټارګټ د حضرت الله زازي دوی ټیم ته ورکړی، یعنې ګیل ګلیډیټر ټیم ته ورکړی. هغوی بیا 198 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټوله اورونه بیا ختم شول. 9 رنزو باندې هغه بل ټیم دغه لوبه وګټله. دویمه لوبه به زه تاسو ته وایم سیکنډ ټاسکر د رحمان الله ګوربز دوی ټیم چې کوم د هغوی کیس احمد ټیم سره دغه مهمه لوبه ترسره کړله، خو بدبختانه ګوربز نن بیا هماغه غلطي وکړل چې یو بال شپږیزه که او بل بال یې راکش که او خپله ویکټ یې له لاسه ورکړله. دغه لوبه که موږ وګورو 106 رنزه ټارګټ یعنې د رحمان الله ګوربز دوی ټیم د کیس احمد ټیم ته ورکړی و. هغوی بیا ډېر په اسانۍ سره 3 لوبغاړي آوټ شول. 15 اوور کې دغه ټارګټ پوره کړ. ګوربز په دغه لوبه کې 15 رنزه کړي دي، خو بل خواته زه به تاسو ته ووایم چې کیس احمد ډېر زبردسته بالینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړ. کیس احمد 4 اوورو کې 8 رنزه ورکړي دي او همدغسې 2 لوبغاړي موټ آوټ کړي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې سبا ته د یکشنبې په ورځ باندې په سریلانکا پریمیر لیګ کې کومه لوبه نه ترسره کیږي، یعنې سبا رخصتي ده. او دغه پوینټ ټیبل که موږ وګورو په دغه کې د ګوربز او د حضرت الله زازي دوی دغه ټیمونه چې کوم دي دغه دواړو کې به یو ټیم مخکې راوند ته کوالیفای کړي او دغه نور به که ټیمونه که موږ وګورو د اثر کې 3 ټیمونه چې دي دغه 3 واړه کوالیفای کړي د سیمې فاینالو ته. نو د یکشنبې په ورځ خو د سریلانکا پریمیر لیګ کې کومه لوبه نه ترسره کیږي، خو زه به تاسو ته ووایم چې سبا ته یوه ډېره په زړه پورې لوبه ترسره کیږي. د یکشنبې په ورځ باندې د آسټرالیا او د هندوستان دویمه شره وریځه لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه که تاسو غواړئ چې لایو وکتلی شئ په سټار سپورټ چینل باندې تاسو دغه لوبه لایو کتلی شئ او په کم 1 بجې غرمې ټایم کې د افغانستان په وخت باندې دغه لوبه شروع کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د پاکستان فاسټ بالر محمد عامر په هکله باندې یو خبر درکړم چې محمد عامر دغه نوی دغه خبر خپور کړی ده چې ما نوین الحق ته هېڅ کله هم دغسې نه دي ویلي چې تاسو د منګه د پښو لاندې یئ. ده دا خبره م وکړله چې زه بیخي دغسې ویلی نه شم او دومره کمکل نه یم. او که تاسو وایئ دغه لوبه کتلی مسلسل ډول باندې نوین الحق ما ته کنځاګانې کړي دي. نوین الحق ما ته دا خبره هم کړې ده چې ته وطن فروش یې، ته باید یعنې 15 کاله باید تا باندې بندیز لګېدلی وي، یعنې باید ته جیل ته تللی وي، 15 کاله د قید هم تا باندې ختلی و. تا وایي وطن خرڅ کړی ده او ما ته ډېرې سختې بدې ردې خبرې هم کړي دي. عامر د نوین الحق هغه خبره رد کړې ده چې ویلي ول یعنې محمد عامر ما ته ویلي دي چې ټول افغانان د منګه د پښو لاندې دي او دغلته به همیشه اوسیږي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما ته په کمنټ کې حتما ولیکئ. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د شهزاد محمدي په هکله باندې یو خبر درکړم چې هغه 13 ورځ که موږ مجیب زدران وګورو هغه کرونا وایرس په آسټرالیا کې نیولی، خو شهزاد محمدي هم ډېر سخت مریض شوی ده. زه به تاسو ته وایم چې دا په افغانستان په شفاخانه کابل کې چې کومه شفاخانه ده هغلته بستر شوی هم ده. د باندې مختلف ټیسټونه کړي دي. امکان لري چې شهزاد محمدي هم کرونا وایرس نیولی، خو فلحال د ده ټیسټونه نه دي راغلي. دغه به سبا یا بل ورځ معلوم شي چې واقعا شهزاد محمدي کرونا نیولی ده که چېرته ډېر سخت مریض ده، یعنې شهزاد هم امکان لري چې کرونا نیولی. نو تاسو شهزاد محمدي او مجیب زدران خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.